د سلام په وړاندې کولو سره پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونو ته. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. مدني فعالان د سلیماني افغان ماتم کوونکي سیاسیون ملي خاینین دي. یو شمیر مدني بنسټونو هغه افغان سیاستوال پر ملي خیانت تورن کړل چې د قاسم سلیماني پر وژنې د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي دي. دوی نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان سیاستوالو دغه اقدام وغانده او دغه افغان سیاستوالې ایران ته پر جاسوسۍ تورن کړل. واوري د کابل کندهار په لویه لار زرګونه مسافر د واورو له کبله ایسار شوي دي. د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د سخت واورې ورېدو له کبله د کابل او کندهار پر لویه لاره زرګونه مسافر بند پاتې دي. نوموړی نن دا خبر ولسي جرګې په غونډه کې خبرداری ورکړ چې دغه لاره که خلاصه نه کړی شي نو انساني ناورین به رامنځته کړی شي. زلمی خلیلزاد بیا دوحې ته رسېدلی دی. د قطر د دفتر د یو شمېر سرچینو لخوا تایید شوې ده چې زلمی خلیلزاد دوحې ته رسېدلی دی او نن به له طالب مشرانو سره وګوري. دغه سرچینه وړاندې څه نه وایي خو زیاتوي چې زلمی خلیلزاد تېره ورځ قطر ته رسېدلی دی. بیا هم په واورو کې تم کېږو. واورې د کابل د الوتکو الوتنې وځنډولې. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې ورېدنې له کبله لارې بندې شوې دي او د کابل ځینې پروازونه هم ځنډېدلي دي. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر لخوا تان ته په ورکړل شویو معلوماتو کې د ترکیش ایرلاین پلی دوبۍ لومړی، دوهم، دریم او څلورم پرواز ځنډېدلی دی. دفاع وزارت وایي د ژمني پلان له مخې مو یرغلیز عملیات کم خو هوایي او شپني عملیات مو زیات کړي دي. دفاع وزارت وایي په ژمي کې له یوې میاشتې راهیسې خپل یرغلیز عملیات کم کړي دي خو د ترهګرو پر ورځالو یې شپني او هوایي عملیات بیخي زیات کړي دي. سولې کې بیا هم تم کېږو. د سولې په هوکړه کې د اساسي قانون د نقض ویره زیاته شوې ده. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال څو ورځې وړاندې د طالبانو په خوښه د اساسي قانون د نه بدلون په اړه ټینګار وکړ خو د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون د سولې په هوکړه او مذاکراتو کې د اساسي قانون د نقض په اړه ویره ښودلې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو اثر تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.